دا کوم سمود قافله چې تللی نن هغه گرفتار دي، یهودو په حمله کړې ده. د هغوی د کافرو سره دې وخت هېڅ کار نشته. بې کسو د بېوسو د یتیمانانو ماشومانو دپاره امداد وړی دی. دا د الله دشمن قوم هغوی هغه په خپله ګیره کې اخیستی دي. مسلمان بادشاهان په خوله باندې مهر لګېد، د هغوی خلاف هېڅ نشي ویلی. د دغه قافلې په حمایت په پوره پاکستان کې قائد ملت مولانا فضل الرحمن صاحب اعلان کړی د هر جمعې مانځه نه پس په هر هډ کوارټر کې به د دې خلقو د اسرائیلو خلاف احتجاجي. ځمکه د مسلمان ده، تاریخ پر مسلمان تیر شوی دی، زړه قبیله د مسلمانانو تیر شوی ده. مسلمان د مدد دپاره ځي، د کافر نه هېڅ نه غواړي. بیا هغه رذیله کافر، هغه اسرائیل، هغه مسلمانان هغه د هغوی لاره نسی، هغوی قید کوي، هغوی د مسلمانانو د مدد نه منع کوي. نو دا ظلم نه دی، څه دی؟ دغه ته چا دهشتګرد ونه وي چې مسلمان د ځمکې د آزادولو دپاره او مسلمان د مدد دپاره چې ځمکه د الله ده او واک د ځمکې د الله مسلمان نه ورکړلی. انی جاعل فی الارض خلیفه. او بیا دا دومره مس خلق دا کافر چې مسلمان د مدد نه منع کوي، د دې نه بله غټه دهشتګردي نه وي. خو څوک شته چې ووایي مسلمان حکومت شته چې ووایي هغوی د مرګ نه یریږي. د هغوی زړونو کې د بادشاهت او د خپلې کرسۍ د تحفظ تصور دی چې زما کرسۍ ته به نقصان میلاو شي، زما اقتدار ته به نقصان میلاو شي، مسلمان دی ختم شي او مسلمانانو سره دی زیاتې وشي، د هغوی ماشومان دی هغه دی قتل کړی شي، د هغوی میندې خویندې سرتوري شي، هغوی د لوږې نه هلاک شي. خو چې زما کرسۍ ته زما اقتدار ته خطره جوړه نشي. دا د مسلمان ایمان دی موجوده دور کې. نه وایو ولې سړی مجبور شي، حق جوړیږي. دا زمونږ مسلمان نن د دنیا محبت ا د مرګ نه یېرې د وجې نه کافر په مسلمان باندې په ټوله دنیا کې په غلبه کی. یو تینا اخلي، یو تینا اخلي، جدا کوي او چې تینا واخلي بیا پکې خپل اقتدار قائم کی، خپل سړی په هغه ځای باندې هغه ته اقتدار د واګې د اقتدار ورکي، بیا چې هغه څه وایي هغه کوي. ونه شو لیبیا کې څه وشو، په عراق کې څه وشو، په نوم د خیرخواهی باندې د مسلمانانو د ایمان او د حیا جرړې کټ کړي. او مسلمان حکومتونه هغه د خپلو عیاشونو اوزګار نه دي، هغه د دنیا د جمع کولو نه اوزګار نه دي، هغه خپلې کرسۍ مضبوطوي. د مسلمان زور سره نشته، د مسلمان خور او مور د هغې فکر سره نشته، د مسلمانانو د ماشومانو فکر سره نشته. مسلمان دی، هر ځای کې چې دی مسلمان ضرور دی. انما المؤمنون اخوه، مسلمانان رونه دي د کلمې. ا د مسلمان مثال کا جسد واحد، د یو بدن دی. اذا اشتکا عینه اشتکا کله و اذا اشتکا راسه اشتکا کله. کپسترګ دړي په بدن کې ټول بدن بے قراري، کپسر باندې دړي په بدن کې ټول بدن بے قراري. دغه شان مسلمان چې په کومه خاور باندې دی
او په کوم ځای کې اسمان د لاندې پیدا کیږي پاتې کیږي خو چې مسلمان دی زما ستا رور دی او زما ستا داغه سره همدردي زما ستا داغه په غم او دک درد ته شریکېدل دا د مسلمان حق دی داغه په حق کې आवाज اوچتول دا عین ایمان دی او دا عین د الله رضا ده دا کوم سمود قافله چې تللی ده نن هغه گرفتار دي یهودو په حمله کړې ده هغه دغه د کافرو سره دی وخت کې اس کار نشه د اسرائیل سره د خپل مسلمان خويندو میندو ا د بیکسو د بیوسو ا د یتیمانانو ماشومانو د پاره امداد وړي دي دا غوی فریاد دستی د پاره تللی دا غوی د دلجوئی د پاره تللی څومره په مشکلاتو باندې غوی هغه ته درسېدو هغه خوب لیدا عین رسیدون کیو اسرائیل دا غاصب قوم او دا د الله دشمن قوم هغه په خپل ګیره کې اغستري مسلمان ملکونه مسلمان بادشاہان هغه په خپل باندې مهر لګیدلې دي دا هغه خلاف هیڅ نشي ویلې هغه ته چا دهشتګرد نه وي دا هغه خلاف ملکونه اقوام متحده کې چا خبره ونه کړه چې دا ولی کیږي ولی مسلمان به د مسلمان د فریاد درستۍ لپاره نه ځي مسلمان به د مسلمان غم خواري نه کوي مسلمان به د مسلمان د لپاره ځان نه زیری ولی موږ مسلمانان نه یو دا ډیره د افسوس یو مرحله ده ډیره د خفقان یو مرحله ده او ډیر زړه ته درد رسونکې یو المیه ده چنن مسلمان په وخت ځمکه باندې د افراد په اعتبار سره د فوجونو په اعتبار سره د اسلحې په اعتبار سره دا خو الله پاک ول قوت او طاقت ورکړي دي لیکن هغه قوت او طاقت هغه زمنګ سره شته خو منګه د دغه خلقو د اشاره نه بغیر نشي استعمالوله منګه ذهني غلامان منګه غلامان یو مخفل شی په خپل اختیار استعمالولې نشو زمنګ ستاسو ټول معدنیات په کې کې هغه زمو استادي هغه په غیر خلقو باندې خرستي فائدې هغه خلقو لذي منګ د خپل معدنیاتو تپوس نشو کولای چې دا حق زمنګ درې صوبې دي دا ولی بار خلقو خرسيږي په کافرو او هغه ال تدانته فائدہ اخلي د دې او فائدہ ماته ولې نه ملاويږي دا خو زما د خوري سیز دی دا نعمت الله مال را کړی دی په دې باندې هغه خلق مزه کوي نشته څوک چې څوک سووي ځکه کم چې برسر اقتدار طبقه را دا غوي جیبونه ډکې هغه له دومره غټه نوړې ورکه په خوله کې بیا هغه سویل نشي هغه یې سن نیم سبا نیم زما کارو شو او عوام بخپل کار کوي زما عزتمندو مسلمان نن په تمام دنیا کې کمزور دی اسلام نن په تمام دنیا کې کمزور دی حدیث پاک کے راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا الاسلام بدأ غریبا سيعود كما بدأ طوبى للغرباء اسلام په ابتدا کې کمزور ہے د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره هیڅ ملګری نو بلال حبشی صہیب رومی خبیب دا غریبانان صحابه پیغمبر علیہ السلام ملګریو په غټانو کې هیڅ نو سيعود كما بدأ بیا هم د اسلام کمزورې شي توبه للغرباء بیا به د اسلام ته څوک لاس کوي دغه غریب خلق بلاس کوي د اسلام د بار
په حق کې باواز اوچتئ د هغوی لپاره به قربانۍ ورکوي د هغوی لپاره به خپل سرونه شندي بیا به د غریبانانی او غټان خلق هغه به برسر اقتدار خلق هغه به د خپل کرسۍ په تحفظ په فکر کې د خپل کارخانې د خپل کاروبار په فکر کې به د اسلام سره به د لرې واسطه هم پاتې نشي او نن حق دور دی د دغه قافلې په حمایت کې نن په پورا پاکستان کې قائد ملت مولانا فضل الرحمن صاحب اعلان کړی دی چې د هر جمعې مانځه نه پس په هر ضلع کې په هر هډ کوارټر کې به د دې خلقو د اسرائیلو خلاف احتجاجي چېرې دا ظلم مه کوئ د دې ظلم نه لاسونه دا راکاږئ د مسلمان د ګریوان نه دا لاسونه راکاږئ د خپلو صاحب اقتدار خلقو ته به د دې خبرې زورونه ورکو چې ته ولې چې کوم دی ګوترې په شونډو خوله ایښې ده او خوله نه چریاکای خبره نه کوي ولې مسلمان ځمکه نه ده مسلمانان نه دي د کافرو سره خو څه واسطه نشته د خپل مسلمانانو وروڼو د امداد دپاره تلي دي لیکن نن مسلمان چې د مر نه یریږي او د دنیا محبت یې نوم اغستل نشته دغه غریبانان طالبان او مولیان لګیا دي د هغوی په حق کې چغه وروړه د خپل وس مناسب لګئ او موږ هم د دغه یو حصه یو نو الله دې زموږ دا چغه وروړه دا دې الله اوري نور د دې نه پاخوا زمونږه په طاقت کې نشته چې د هغوی سره نور مرسته وکړو خو دغه وینا د ژبې دا خبره په ژبه باندې حق ویل دا الله پاک نصیب کړي دا به وایو او پاخوا الله دې د هغوی مدد او شامل حال خپل وګرځوي او الله دې د تمامو مسلمانانو په مخ د ځمکه چې څومره دي د کافرو په ظلم زور کې دي الله دې د هغوی حامی او ناصر شي او د دې کافرو د ظلم زور نه دی الله پاک هغه موږ ټول خلاص کی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین درود شریف اللهم صل وسلم على سيدنا محمد واله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين برحمتك